که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم په ډیټا فلټرینګ باندې کار کوم چې موږ څنګه کولی شو چې ډیټا خپل فلټر کړو، یعنې کوم ضرورت وړ ډیټا چې موږ غواړو چاڼ کړو. مثال په ډېر لوی ډیټا سیټ کې که ډیټا سیټ مثال په زرون ریکارډ وي خو موږ مشخص ریکارډونه ترېنه فلټر کړو. راځم دلته ګوره که فلټر ته راشئ، په دې فلټر ته دلته مثال دې کې کلیک کوئ، مثال دلته راشئ د کارسر په دې باندې راوړئ. دلته فلټر د دې شارټکټ چې دی کنټرول پلس شیفټ پلس ال، کنټرول او شیفټ به د زور لاندې په کیبورډ کې ونیسئ او بیا به ال کلي زور کوئ. لومړی به کنټرول او شیفټ ونیسئ بیا د ال کلي. مثال کله چې ولې ګورئ دلته دا فلټر آن شو، مثال ګورئ دلته دا فلټر آن شو. که زه بیا راشم ورته کنټرول شیفټ ال، مثال دا فلټر به لرې شي او یا دلته فلټر کلیک کوئ بیرته لرې کوئ. مثال دا د فلټر آن کولو موږ کولی شو چې مثال په دې کې ورته راشو چې انزرټ ټیبل، مثال کله چې موږ انزرټ کو ټیبل دا هیډینګ، دا هیډینګ چې دی دا هیډر چې دی مثال دا چې دی ټایټل دی. که چېرته ستاسو ډیټا سیټ هیډر لري، مثال دا ټایټل وي نو دا اول رو چې دا ټایټل وي نو دا مای ټیبل هاز هیډر، دا به چیک به آن کوي او که نه آف به کوي. اوس ما دا آن کو ورته چې اوکې، مثال ګوره فرست را از هیډر، مثلا مې فارمت ورکو امې دا فلټر په دې باندې آن کو. اوس بیرته زه راځم ورته چې کنټرول زیډ، مثال بیرته هغه اول حالت ته راځم. په کیبورډ کې کنټرول کلي د زور لاندې نیسم او ټي وهم این شی موږ کولی شو چې فلټر آن کو په دې شکل سره. دلته بیا دا فلټر آن شو، موږ د دې نه کولی شو چې مثال دا ډیټا فلټر کو. د دې نه د دې فارمت تغییرومه یو ساده فارمت ورته نیسم چې موږ په دې ډیټا باندې کار وکړو. مثال په دې شکل سره یو ساده فارمت ورته نیسم. و د دې ته ډیټا فلټر آن دی. دلته د ډیټا ټیبل ته نوم ورکوم، ورته وایم چې مای ډیټا سیټ، مثال مای ډیټا سیټ په نامه باندې دا ټیبل فلټر آن شو. اوس که زه دلته راشم ورته وایم چې ډیټا فلټر د دې نه دا فلټر آف کولی شم. هر وخت تاسو په ډیټا کې کار کوئ یا فلټرینګ کوئ یا ډیټا انالیسس کوئ نو خپل ډیټا ټیبل ته اړوئ. د کوم ځای نه دلته انزرټ ټیبل ته او یا کنټرول ټي، په کنټرول ټي باندې زور کوئ او ډیټا چې سالوئ ټیبل فارمت ته اړوئ، یو ټیبل اضافه کوئ. که په دې کې تاسو ډیټا اضافه کوئ دلته نو په خپله به دا اضافه کیږي. دلته که وګورئ مثال او یا دلته نوره ډیټا وي تاسو کولی شئ د دې نه هغه د دې سره شامل کړئ. راځم اوس فلټرینګ موږ څنګه کوو. دلته که زه راشم ورته وایم چې فلټر مې آن کړ. که زه راشم دیز ته ورته وایم چې فلټر کا په ډیپارټمنټ باندې چې ای سی وي، مثال ګوره دا ای سی دا یې څه کو فلټر کړ. که زه راشم بیرته ورته وایم چې کلیر فلټر، بیرته به دا فلټر د دې نه څه شي پاک شي. کله چې پاک شو نو زه بیا مثال کولی شم چې دلته راشم ورته په دې کې لاست نیم کې، مثال لاست نیم کې دلته په دې سرچ کې ورته ټایپ کولی شم چې په بي باندې څه وي شروع شوی وي یا بي ولري، مثال بي ولري. مثال دا ورته وایم اوکې، مثال هغه ریکارډونه ماته راوړي چې په هغې کې بي وي. مثال بیا راځم د دې نه کلیر فلټر کولی شم او دلته راتلی شم یا د دې نه ورته وایم چې کلیر فلټر، دا فلټر به د دې نه لرې کړم. دلته ورته وایم چې لاست نیم په دې کې ټیکسټ فلټر ایکول ټو مثال د چې سره مساوي وي او یا دلته راځم ورته وایم چې دا مساوي دی وي د چې سره بیل سره، مثال شوی بیل سره مساوي وي چې لاست نیم مساوي د بیل سره. اوکې، مثال دا مې اوکې کړ نه بیل یې ماته راوست. کله چې تاسو فلټر آن کړئ دلته وګورئ، مثال دلته دا فلټر آن دی، دلته د فلټر آیکون راغلی دی، مثال یعنې په دې فیلډ باندې فلټر اپلای شوی دی. زه دلته بیرته راځم کلیر یا ورته وایم چې سلیکټ آل. کله مې سلیکټ آل وویل ټول به ماته دا ډیټا راولي. که زه دلته راشم ورته وایم چې ماته د ایم کې ډیټا ډیپارټمنټ ډیټا راوښه په دې کې مثال په فلټر په بل فیلډ باندې آن کړم. لکه دلته راشم ورته وایم چې دې نه ورته وایم چې فلټر چې یو دېرش وي، مثال په دې شکل سره دا فلټر آن شو. دلته وګورئ مثال دا فلټر مثال دلته دی، د فلټر کې مثال دې ته متوجه شي، مثال دا په دوه فیلډو باندې فلټر شوی دی. که زه دلته راځم مثال ګوره نور فلټر تر دلته ماته نه ښیي،
په دې نخې چې مثال د ډپارټمنټ کې ځکه چې اول موږ په ډپارټمنټ فلټر کړی دی بیا دا فلټر شوی په دې باندې دې باندې نو دلته فقط دومره ریکارډونه متخی که چېرته زه دا آل کم نو دلته راشم نو اوس به ماته ټول ډپارټمنټونه ښیي دې ته متوجه اوسئ که چېرته په مولټیپل کالم باندې تاسو فلټر آن کړی وي او بیرته اول کالم ته راځئ کوم باندې چې تاسو فلټر آن کړی دی نو هغې کې تاسو ویلیو نه ښیي نو تاسو مخکیني فلټر ته ورشئ او هغې نه فلټر آل کوئ یا لومړی راشي کلیر فلټر او بیرته مثال دا فلټر پاک کړئ کله چې فلټر پاک شو ټوله ډیټا به تاسو ته راڅرګنده شي د هر فیلډ لپاره مثال د هغه کریټیریا یا اپشن فرق کوي که دلته راشو ډپارټمنټ ته په دا ټیکس دی په ټیکس کې مثال دا ګورئ دلته د دې فلټر هغه کانډیشن یا ټیکس فلټر سره فرق کوي که دلته راشم وګورم ورته وایم چې بیګین ویت مثال چې سره ورته وایم چې ا سره دا ورته اوکې کوم دا هغه چې مثال په ا سره شروع شوي دي هغه ډپارټمنټونه ماته ښیي راځم ورته وایم چې کلیر فلټر د دې نه بیا ورته وایم چې ناٹ ایکول ټو مثال شی نه مساوي د چې سره نه د ا سی سره مساوي نه دا تنه لري کا نور به راوړي اوس کله فلټر ته راشو ګوره مثال د دې فلټر دلته ناٹ ایکول ټو دا چک دی دا موږ کولای شو چې دا ان چکو یا بیا کلیک چکو او ورته بل اپشن ورته ورکو لکه ورته چې ام اف مثال د ام اف سره مساوي نه ا سی درته راغی په دې شکل سره کله چې ریکارډ فلټر وي نو دلته رو هیډینګ ته وګورئ دلته په رو هیډینګ کې دا بلو هي یا ابي هي مثال دا یعنی په دې معنی چې دا ډاټا سیټ کې فلټر پلی شوی دی اپلای شوی دی او دلته دا فلټر کوم کالم باندې اپلای شوی دلته دا شکل خي مثال دلته دا کلیر د کزه نمبر تر راشم په نمبر کې زه وګورم نو د دې دا کریټیریا به بیا فرق کوي مثال ایکوال ټو ګریټر دین په دې شکل سره ګورل ته اصل یو دی او مثال تر اخره پورې وګورئ تر 300 پورې زه راځم په دې کې ورته هم چې ګریټر دین څونه او تل کوم چې د 300 مثال د 300 نه چې جیګي هغه راته فلټر کړه مثال چکو ماته فلټر کړه د دې نه چکو کلیر کوم نو دا مختلف اپشن دي تاسو په دې باندې کار وکړئ که زه په هر یو باندې په دې باندې کار کوم مثال که ورته چې اباف د اوریج مثال د اوریج نه پورته وي مثال دا وګورئ اباف د اوریج که زه دلته راشم دا کلیر کوم دلته راشم وګورم چې ورته چې مساوي او اوریج مثال دا اوریج ونیسم بیا په دې شیټ کې دا ز سلیکم تر اخره پورې دا ډیټا سیټ دا کالم ډیټا او قوس بند کوم انټر کوم نو اوریج به ماته وخی چې اوریج دې دومره ده اوس زه دا کاپی کوم دا په سپیشل کوم مثلا په سپیشل مې چې ویلیو ته واړو نو دا ویلیو شو اوس که زه دلته راشم ورته وایم چې above the average مثلا above the average مثلا دا به څه شي ماته د اوریج نه پورته دغه خي او که زه راشم بیرته دلته ورته وایم چې کلیر فلټر دا لږ پاس راوړم دا ویلو چې مثال دا لاندې ډیټا سیټ کې ده دغه کېږي دا ماته فلټر کې راوړي یعنی دا رو بیا فلټر کوي زه راځم ورته وایم بلو د اوریج مثال دا بلو د اوریج دی مثال دلته ورته وایم چې ډیسنډینګ سورټ ډیسنډینګ مثال دا ګوره یو سل نه حدیث دا د دینه ټیټ دی که زه ورته وایم چې دا کلیر کوم بیرته دا دې ته راشم ورته وایم چې فلټر دا فلټر ته راشم ورته وایم چې کلیر مثال بیرته راشم ورته وایم چې نمبر سورت بیا راځم ورته وایم چې اباف د اوریج مثال دا اباف د اوریج دی دا ګوره ټاپ پاس دی که دلته راشم ورته وایم چې اسنډینګ مثال ګوره 15 چې د دینه اوچت دی کمه 15 د دینه اوچت دی په دې شکل سره تاسو کولای شئ چې ډیټا چک فلټر کړئ راځم بل دلته ری اپلای په نامه باندې فلټر دی که زه راشم اوس دا آن نه دی که زه دلته اوس مثال راشم اوس دلته وایي ری اپلای فلټر مثلا ما مخکې نه فلټر چک ری اپلای کو چې اوس بیا مثال راشم بیا دا چې نه کوي کار نه کوي که زه وایم چې مثال تاسو په دې باندې دقیق پوه شئ نو زه راځم دلته ورته وایم چې ډپارټمنټ مثال دا ډپارټمنټ نیسم دا چې دا ډپارټمنټ دا کاپی کوم دلته وایم چې ډپارټمنټ دلته په دې کې راځم دا دلته سلیکټ کوم یا د مخته سلیکوم دلته راځم ډیټا والیډیشن ته بیا لیست نیسم کله چې لیست ونیو په لیست کې دلته دا کالم سلیکټ کوم مثلا د ډیپارټمنټ کالم سلیکټ کوم په دې کې
خو بیا دا یو شی دا چې مثال دا ماته بیا کوم کلام دلته چې سلیک بیا هغه راته ښیي. مثال که دلته راشم ورته وایم چې اوکې، مثال ته به دا لیست ماته راشي. مثال ګورئ دا لیست راغی، خو زه دا دیز نه دا ډیلیټ کومه، بیرته پاکومه. چې پاک مې کړه دلته راځم دا کاپي کوم د تیز نه، ټول مې کاپي کړه مثال، او بیا راځم همدا دلته راځم په بل شیټ ته راځم، یو شیټ ورته جوړوم، دلته ورته پیسټ کومه. پیسټ کله چې دا پیسټ کړه زه ورته وایم چې ریموو ډوپلیکیټ نه ریموو کومه په دې کلام کې. دا څه شو؟ ډوپلیکیټ ریموو. په دې کلام کې څه شو؟ ډوپلیکیټ نه ریموو. دا دلته راغی. اوس راځم دلته ډپارټمنټ مخې ته دلته ورته وایم چې ډیټا لیست راځم، ډیټا ولیډیشن لیست نیسم، په لیست کې راځم همدغه شیټ ته راځم، مثال دا ورته نیسم، درته ورته کلیک کوم، ورته وایم چې اوکې ډیټا. دا موبایل دی، په مخکې درسونو کې که تاسو پرې نه پوهېږئ نو مخکې ویډیوګانو ته لاړ شئ ډیټا ولیډیشن ته. مثال دا ګوره دا لیست راغی. کله چې مثال زه سلیکټ کړم مثال دلته او دلته راشم ورته مثال دلته یو ټیسټ لګوم، مثال په دې کې زه ټیسټ کوم، مثلا وایم چې مساوي دا مساوي ایکوال ټو مثال د دې سره ده. دا به چې کوم چې دا زه لاندې کش کومه چې د دې نه ونه خوځېږي، مساوي د دې سره وي، نو په کیبورډ کې د F4 کلي زور کوم چې ډالر ساین یې مخته راشي، دلته دا راشي چې ابسولوټ شي یا فکس ویلو شي. مثال دا چې انټر کوم، ګوره تر اخره پورې دلته وګورئ دا فلټر شو. که زه راشم ورته وایم چې کوم یو تھرو ولی هغه ماته راوړه، دا تھرو ګوره AC، مثال ته AC دی، دا تھرو دی. مثال که HR ونیسم دلته ګوره دا HR فالس دی، مثال په دې کې دې ته راشم ورته وایم چې ری اپلای فلټر، اوس ګوره HR راغی. که زه بیرته دلته راشم ګوره دا ری اپلای دلته روښانه نه دی، بل نیسم مثال AD اپارټمنټ، مثال بیا بیرته دلته راځم، دا به سلیکټ کوم، ورته وایم چې ری اپلای، مثال دا څه شو؟ بیرته ری اپلای شو. دا په دې شکل سره دا ری اپلای تاسو استعمالولی شئ. کلیر کړئ، بیرته دا مثال د دې نه ډیلیټ کوم، اوس راځم اډوانس فلټرینګ ته راځم. چې شته اډوانس فلټرینګ ته، که زه د ډپارټمنټ دلته راشم په دې کې دا کاپي کوم او دې سره راشم ورته چې پیسټ دلته د AC دی، یا مثال کولی شئ دلته هماغه شان یو لیست جوړ کړئ د دې دپاره، یا ورته وایم چې همدا ورته نیسم یا راځم لیست ورته جوړوم، راځم دلته ډیټا ولیډیشن، دلته لیست، په لیست کې بیرته راځم د دې شیټ نه دا ډیټا سلیکټ کوم، بیا ورته وایم چې اوکې، دلته راځم ورته وایم چې AC صحیح ده. دلته اول په دې دغه ته راځم ډیټا ته، مثال دې ډیټا کې ما دلته کلیک کړم، ورته وایم چې اډوانس دلته وایي چې ان د لیست ان پلیس، په دې کې مثال ته فلټر کا چې فلټر کا، زه راځم ورته وایم چې کریټیریا ورته انتخابوم، چې کومه کریټیریا، دا کریټیریا کې دا انتخابوم، دا زما کریټیریا ده. دا فیلډ نوم باید یو شی وي، مثال کوم فیلډونه چې تاسو کریټیریا کاچوئ باید دا د دې سره یو شانت وي. اوس ورته وایم چې اوکې، اوس مثال چې اوکې مې کړ، ګوره دا فلټر شو. دلته که زه دلته راشم ورته وایم چې HR، مثال HR مې دلته رالم، بیا اډوانس فلټرینګ ورته نیسم، کله چې اډوانس فلټرینګ ونیو دلته دا تیار کلیک دی، ورته وایم چې اوکې، مثال اوس ګوره HR راغی په دې شکل سره. زه که دا بیا سلیکټ کوم، ورته وایم چې کلیر فلټر، دا ټول به لرې شي په دې شکل. زه راځم دا خو په همدې پخپله په همدې ډیټا سیټ کې مونږ دغه وکړو فلټرینګ وکړو، ورته وایم چې اډوانس فلټر. کله چې زه اډوانس فلټر کلیک کوم، دا مونږ ویل چې په دې فلټر د لیست ان پلیس، مثال کوم ځای کې چې دا دی که نه، مثال په دې کې دا کریټیریا مو ونیوله. اوس راځم دلته ورته وایم چې کاپي ټو انادر لوکیشن، کله چې ورته وایم چې انادر لوکیشن، زه دلته دا لوکیشن ورته سلیکټ کوم په دې ځای کې، او بیا ورته وایم چې یونیک ریکارډ راوله. اوکې، مثال ګوره دا دلته د HR موږ د ډپارټمنټ د HR فقط د HR ډیټا یې دلته چک کړه راوسته چې هغه د HR مربوط ده. دا اډوانس فلټرینګ موږ کولی شو چې په بل شیټ کې هم دا ترسره کړو. لکه څنګه دلته راځم ورته وایم چې په دې کې په دې شیټ کې دیز کې ورته فلټر کوم، دلته ورته وایم چې اډوانس فلټرینګ. کله چې اډوانس فلټر مثال دلته د ډیټا سیټ ته موږ لکه چې نوم هم ورکړو مای ډیټا سیټ، مثال مای ډیټا سیټ، او یا ورته کریټیریا ورته انتخابو، مثال دا په دې کې مثال کاپي ټو انادر او یونیک، مثال ته زه راځم دا نیسم، ورته وایم چې اوکې، مثال هغه به کوم یو ریکارډ چې دلته راغی چې مثال د هغې نه څه شو، یو ریکارډ د AC په نامه باندې یو ریکارډ، خو نه زه دا نه غواړم چې مثال په دې شکل راشي.
زه دا ډیلیټ کوم. دلته راځم بیا ورته وایم چې اډوانس فلټرینګ دلته ورته وایم چې دا نیسم. بیا مثال دا ډاټا سیټ ټول سلیکټ کوم. کله چې دا ډاټا سیټ سلیکټ بیا درته دا بټن دلته کلیک کوم. ورته وایم چې کریټیریا کې بیا راځم دلته دا کریټیریا نیسم. دا مې چې ورته ونیوله ورته وایم چې کاپي کا، کوم ځای ته کاپي کا، په دې ځای کې کاپي کا. ورته وایم چې یونیک ریکارډ اوکې. مثال دا نور ریکارډونه دي چې موږ دلته را کاپي کړو. مثال دا چې اډوانس فلټرینګ څنګه موږ کولای شو چې اډوانس فلټرینګ ترسره کړو. دا اډوانس فلټرینګ او په دې کې مثال نور تاسو کولای شئ چې فلټر کړئ. دا فلټر ټول وویل چې مثال ګوره په ډیټ کې دا فلټر فرق کوي. کله تر راشي دلته فلټر تر راشي ګوره دس مانث مثال دا ګوره ایکوال ټو دا ټول تاسو کار کولای شئ. لاست ایئر نیکست ایئر په دې باندې کار وکړئ. د ک ډیټ تر راشي دا فرق کوي. ک ټیکس تر راشي مثال په ټیکس فرق کوي. مثال په ټیکس کې یو شی په نمبر کې مثال ټیکس کې راشي دا وګوره ټیکس فلټرینګ بل شان دی. دلته کرای شي مثال نمبر کې مې مثال ګریټر دین بټوین په دې باندې کار وکړي. په دې ټول باندې کار وکړي. که زه په دې هر یو باندې کار کوم نو دې لپاره به زه لاس ویډیوګانې جوړې کوم چې مثال دې باندې کار وکړم تاسو ته هر یو باندې. مثال تاسو کولای شئ چې مثال په دې باندې کار وکړئ. لکه دا تر اخره پورې مثال پریکټس پې وکړئ په دې ډیټ باندې په دې باندې. دا فلټرینګ چې مثال څنګه تاسو فلټرینګ ترسره کوئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.